ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی د ملي تلویزیون لیدونکو سلامونه جوړ په خیر همدا شیبه مو په خیر هیله ده چې راته روغ جوړ او د روغتیا په جامو به سمبال پاتې شوي وئ عزیزانو له کندوز ولایت نه دا ځل بیا در سره یم لکه څنګه چې تاسو ته ښکاره ده کندوز د هیواد هغه ولایت ده چې زرغونې سیمې په اوبو ځنګلو او همداشان په دشتو پوښلی ولایت ده غواړم د خپل تخنیکي همکار سره د دې ولایت یو غرنۍ او پراخ سیمو ته لاړ سو له هغه ځایه به تاسو ته زما د هیواد د خپرونې په چوکاټ کې ځانګړی راپور جوړ کړو ډاډه یم چې په خپرونه کې به راسره نه ستړي کیږئ غوښتنه دا ده چې تر پایه راسره د ما د هیواد د خپرونې لیدونکي اوسئ کور زمون کور زمون کور زمون کور زمون جانی زمون مور زمون ته جنتی کور زمون جانی زمون مور زمون ته جنتی کور زمون وینو د وجود باندې دې تخت او دا د کندوز ابدان دښته ده هغه دښته چې د کندوز ولایت شمال لور ته پراته پراخې سیمې او زرغونه دښتې لري دلته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه سیلانیان راځي او په دغه سیمه کې میلې او تفریح کوي او له ژوند نه خوند اخلي راغلی یو دشت افدان سیمې ته دشت افدان هغه سیمه ده چې د کندوز ولایت هغه سیمه ده چې د کال د نوي کېدو سره هممهاله له ګڼ شمېر ولایتونو څخه له شمال ختیځ زون څخه له ولایتونو څخه له کابل څخه دلته خلک سیلانیان راځي دلته تفریح کوي نو نن راغلي وو موږ خپله د جمعې لمانځه نه وروسته راغلو دشت افدان سیمې ته له خپلو ملګرو سره نو د تفریح لپاره ډېره سرسبزه سیمه او ډېره پراخه سیمه لري چې په زرګونه کسان دلته جهیدلی شي هېڅ نوه ستونزه پکې نشته ده الحمدلله ټول هیوادوال ډېر زیات خوشحاله دي له امنیت نه خوشحاله دي او امنیت پکې بشپړ تامین ده هېڅ نوه د امنیت له خوا نه هېڅ ستونزه نشته خلک کولی شي په ډاډه زړه له هر ولایت څخه کولی شي دلته راسي او خپله میله وکړي قدرمنو لیدونکو راغلو دلته یو ټیم ورونه دي ملګري دي فکر کوم دلته ډوډۍ خوري مخکې مې یادونه وکړه چې په ابدان دښته کې کله چې دوی میلو ته راځي غرمه دلته دیګای کوي دوی هم فکر کوم دیګای کړی راځو د یو هیوادوال سره مرکه کوو وګورو د کم ولایت د افغانستان ده او دلته له چا سره راغلی څه یې وخوړه برادر سلام مهربانی خسته نباشی خوب هستی سیادتا خوب جان جور سلامت هستی باشنده کجا با کی آمدی در دشت ابدان کندوز به نام یاد خدا احمد فواد هستم از ولایت تخار آمدیم جهت تفریح و سرگرمی با جمله دوستا همه از تخار آمدیم؟ بله همه از تخار آمدیم خب اولین بارتان از دشت ابدان میایین یا نه دیگه وقتم آمده بودین؟ اولین بارمان است دشت ابدان آمدیم کندوز زیاف آمدیم اما با بار اول است که دشت ابدان آمدیم واقعا جای زیبا و بسنده است خب صبح آمده بودین؟ صبح آمدیم بله چطور گذشت روز چطور میگذره؟ واقعا جای خوب است اما قسم بزرگا گفته دشت ابدان یک از دشت‌های تاریخی باستانی افغانستان و همچنان ولایت زیبای کندوز می باشد و قسمی که شما هم می‌بینید تعداد کثیر مردم به خاطر تفریح و سیاحت به اینجا میان براتان ممانعت مشکل اینجا نبود که آمدین است الحمدلله تا اینجا که آمدیم این ممانعت واقعا بازم سپاسگزاری میکنم از امارات اسلامی بابت امنیت هیچ کدام مشکلی ما ندیدیم چقدر لذت میبره وقت وقتی که میگه باید وقتی که انسان خسته شد باید به خاطر تفریح رفع خستگی خود باید تفریح کنه
واقعا خیلی لذت بردیم، خصوصا از فوتبال و گودی پرانبازی و کرکت و بعضی ساعات دیگه. دیگه کی جور کرده؟ فکر کنم دو پیازه داشتین. بله، دو پیازه داشتیم، آشپز خودم بودیم. بسیار خوب، سلامت باشین. سلامت، زنده باشین. لذت زنده باشین. خیر بین، تشکر. هیواد زمون بیا دی رغو. لیدونکو دلته ګورو د مجاهدینو بنډار ده، ولسونه م راواخیسته، د خلکو څرګندونې م راواخیستلې. له دوی سره به هم مرکې ولرو او مرکه به وکړو. به ګورو د کندوز ولایت مجاهدین دي او یا که له نورو ولایتونو راغلي. مخکې مو یادونه وکړه دې دښتې ته له بېلابېلو ولایاتو د افغانستان ولسونه راځي او دلته میلې کوي. له کوم ورور سره مرکه وکړو؟ یو غواړو یو مرکه در سره وکړو. له تا سره به یې وکړو. ورور سلامونه، جوړ په خیر صحت دې ښه ده. زه به لږ دو خوا کښېنم چې د تا تصویر راواخلو. انشاءالله چې ښه ورور جانه، سلامت دی. څنګه راغلي یاستئ دلته؟ نوم دې څه ده؟ له کوم ځایه راغلي یاستئ؟ نوم مې قاري صمیم ده، د سمنګان ولایت امنیه قمندانۍ کې اوسم موږ. ډېره مننه قاري صاحب، له سمنګانو نه راغلي؟ سمنګان ولایت نه راغلي یو. همدې ابدان دښتې لپاره؟ همدغه دشت ابدان لپاره چې موږ ویلیا ورې وینو څه رقم ملګري ډېر راغلي ول. بیا موږ هم ویلې دغه ملګري م راواخیستل، راغلو چې سمنګان نه کندوز پورې ځانم راورسېد د چکر لپاره. یو سیاحت داسې ملګرو ته موږ ویلي. ملګرو څه ویلي وو درته د ابدان په دښته کې؟ هغه څه چې درته ویلي وو رښتیا وو او خوندور وې چې واقعیت څه هماغسې خوندور جای ده او مخکې له دغه خواته نه وو راغلي. نورو ولایاتو کې وظیفه اجرا کړې وه، خو کندوز خواته نه. بیا دایم یو دیدني جای و د کندوز نه، همغه لپاره موږ راغلو چې یو ورې وګورو څه رقم جای ده. غرمه هم څه وخوړه دلته؟ معمولا دلته خلک خواړه پخوي، تاسو څه پخوئ؟ نه، موږ تیاره داسې د هوټل نه راواخیستله، هماغه د ملګرو په خوښه باندې م کار وکړه. نور دغسې وخت نه و، لږ ناوخته سوه څون چې د سمنګان نه راغلي وو، داسې تیار چای نه کېدل. که وختي راغلي وای بیا به م خپله تیار جوړ کړي وو. نو په هغه خاطر هم د هوټل نه واخیستلی یم. حرم دل ناپاکو پاکو هیواد زمون بیا دی رغو. دلته هم ګڼ شمېر ځوانان تاسو ګورئ د ابدان دښته کې والیبال کوي. د والیبال ترڅنګ په دې دښته کې بېلابېلې لوبې سي په هیواد کې ځوانان لوبیږي پکې او ځوانان لوبه کوي. هغه لوبې په دې دښته کې ترسره کیږي. راځو د موږ تر خوا یو ورور مو ولاړ ده، له دې سره مرکه کوو او پوښتو چې والیبال یې څنګه جوړ کړی؟ هره ورځ دلته والیبال لري یا که د جمعې په ورځ؟ ورور سلام، مبارک نوم دی، د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ علیکم السلام، زه زما نوم عبدالقیوم ده، د کندوز د ښار اوسېدونکی یم. او موږ هره ورځ خو نه بس جمعه دلته د تفریح و ساتیري لپاره راځو او دلته چون شوق د والیبال سره د والیبال لوبه جوړو سو لوبه وکړو او ورزش صحت ته هم فایده لري. هغه لپاره بیا د هلکانو ساتم تېرېږي. ګلالې ونې عشق دې په ویاړ ښکلي شعرونه جوړوو. هیواد زمون بیا دی رغو. د موږ ترڅنګ د کندوز ولایت یو کس اوسېدونکی د مخاور هم د غواړو له دوی سره مرکه وکړو. تاسو د موږ د راپور لیدونکي اوسئ. حاجی صاحب سلام. سلام علیکم. چرا آمدی به دشت ابدان؟ به خاطر میله با برادرای خود اینجا میله میکنیم، دیگ آوردیم، کاسه آوردیم، دیگ کردیم، همینجا روز خود سپری کردیم. امروز چقدر لذت بخش بود امروز؟ بسیار خوب روز بود، روز خوشاوند بود. با همراه دوستا با همراه رفیقا همینجا میله کردیم او خوب روز تیر کردیم. جانی زمون موری زمون تا جنتی کوری زمون. جانی زمون موری زمون تا جنتی. قدرمنو لیدونکو راغلو دلته مو هم هیوادوال دلته ښایسته بانډار او ښایسته ځای جوړ کړی، میله لري او خوند اخلي. فکر کوم له شیبو نه ډېر کسان دي. له دو سره دا کاکا مو ترڅنګ د له دې سره مرکه کوو، را سره پاتې شئ. کاکا سلامونه، مبارک نوم دی، چی کوي دلته؟ ګلابدین د کندوز د ولایت د چاردرې د ولسوالۍ ژوندی اوسې. ګلابالدین کاکا څه وخت راغلی دلته؟ زه خو سهار راغلم، دغه 9 بجې به وې چې دغلته راغلو. ښه، دا کسان چې در سره دي دا څوک دي؟ دا ټول د موږ خپلوان دي، کلیوال دي. دا
موږ نن یې بنډار جوړ کړی و، سبا یې راغلل وایي ځو به میلې ته او دان دشتې ته. نن هم څه پخ کړي وو دلته؟ نن هم دلته غوښه هم راوړې وه، دلته هم داشي پخ کړې وه. تر اوسه څنګه تېرېږي شیبې؟ څومره خوندوره سوې دښته که لیدونکو ته معلومات ورکوي؟ نن هم دومره خوند اخیستی ده، دونه لذت هم اخیستی ده، دې یخو دغسې کړي وو، قمل کړي وو. نن له خیره موږ ډېر لذت واخیسته. فضا څنګه ده؟ فضا ډېره یو ښکلې هوا ده نامې خدا، او ډېره ښه هوا وه او ډېر لذت هم له دې میلې وې وړو، له دې خوند هم واخیستی. هیواد زمون ګادي رغو، هیواد زمون ګادي رغو، ستوري ته سبا یو مونږ توري تیار کې ختمو. بیا هم زمونږ تر خوا یو بل ورور ده. ورور سلامونه، مبارک نوم دی؟ وعلیکم السلام. دلته څه کوي؟ نورالدین مې نوم دی، د مزار ولایت نه راغلی یم. دلته زه راغلی یم سیل ته. مونږ وایو چې دلته ډېر امنیت دی او ماشاءالله ټول خلک راغلي دلته، ښه امنیت او ښه خلک ښه په خوشحالۍ باندې دي. هر سړی خپل دغه راوستی دی، هلته پخلي کوي، د ځایونه دا کوي، چکرې وایي. مونږ ټول د دغه نه، مونږ د مزار ولایت نه راغلی یستو. مونږ وایو چې راشو دلته دا دشت اودان دشته وینو، ښه د امنیت دی دلته، بس ښه ټیر دی. زمونږ د کندوز مشران نه ډېر خوشحاله یستو چې ښه امنیت او ښه دغه راوستی دی په دې افغانستان. ډېره مننه نورالدین جان. وروره لومړی ځل دی د دشت ابدان ته راځي او که لومړی ځل دی څنګه د خوند اخلي د ځای نه که نه؟ او ماشاءالله ښه خوند ترې اخلو. لومړی ځل مې دی چې دشت اودان ته راغلی یم، ښه شنه دشته ده او ښه خوشحاله یستو، پراخه علاقه ده. په دې خاطر باندې ټول مسلمانان خوشحال دي چې داسې پراخ ځایونو کې ژوند وکړي او موږ ټول ته خوشحاله یستو داسې دغه نه. هیواد زمون ګادي رغو، هیواد زمون ګادي رغو، مونږ دې ته دردونو دوا، مونږ دې ته ټفونو دوا. راغلو دلته د موږ تر څنګ یو ځوان د فوتبال یې کوو، د فوتبال نه هم پرېښودو، خو غواړو د دې نظر راواخلو، مرکه ورسره وکړو. ورور سلام، نامت چی؟ باشنده کجا؟ اینجا کجاست؟ علیکم السلام، اسم گلاب‌الدین است، از ولایت قندوز هستم، باشنده آلچین، پلی آلچین. گلابین جان، آلچین خود نزدیک دشت ابدان است، البته هر روزه میایید؟ بله هر روزه میاییم. بخیر. چطور است فضای دشت ابدان؟ فضا خوب است، میگذره دیگه، سرسبز است، خوب است. وقتی بازی فوتبال است دیگه هم چیز هست. چطور است تیمتان؟ تیم ما خوب است انشالله. سبکی هم یک مسابقه داشتیم، مالی هم یک مسابقه داشتیم، همیشه برد داریم دیگه. نوش جان. تا این تیمتان منتخب کندوز است یا نه که همه تو تیم قشلاقکی دارید؟ نه، منتخب کندوز است انشالله. خب مسابقه تان رسمی بود یا همه تو دوستانه؟ دوستانه بود. کل قشلاقکی ایتان است که همراه کل قشلاقکی ما است. چقدر لذت بخش است برات فضای ابدان و فوتبال؟ خیلی خوب است دیگه، مقصد فضای فوتبال هم آزاد هستیم دیگه، سرسبز است، خوب هستیم، بد نیست. بیا هم زموږ تر څنګ یو بل ځوان ولاړ ده، خپله هم کلک مینهوال د مرکې و. له دې سره غږیږو. ورورکای مبارک نوم دی، څنګه ابدان دښتې ته راغلی؟ له کوم ځای نه راغلی؟ علیکم سلام، محمد اسحاق محمد یم، د منتخب ټیم تکواندوکاران شاهین. راغلی یم ابدان دښتې ته، مخکې له خپلو همکارانو سره راغلي وو، یو نمایشات هم ترسره کړه. بیا راغلو موږ د ابدان دښته هم ډېره ښه فضا لري، شکر امنیت هر شی تعیین ده، هر شی شته دي. نو بعضو خلکو نه هم دا تقاضا لرم چې راشي ابدان دښتې ته او له نږدې نه لیدنه وکړي ترڅو خوند واخلي. ډېره مننه. داسې کامرې ته ګورو عموما د وروره، تاسو ته څومره خوندوره وه شیبه ورځ؟ قریبه دغه د مازدیګر سو نو والله ډېره خوندوره فضا وه، ځکه چې تمرین هم وکړو، لامپونه مو وهل، لغتې مو وهلې، ښه توپډانډه هم ورسره وکړه، کرکټ هم وکړو، فوټبال هم وکړو، ډېره خوندوره موټرسایکل دواني هم وکړه، ډېر خوند هم ترې واخیستو. فیصله دا زمون وظیفه دا زمون، دا خو فریضه دا زمون، ساتو دې د سر بوبیا داسې فیصله دا زمون، پاک ښکلی حریم دې له ناپاکو پاک.
هر ځای چې خلک گیر کو په میله بوخت او بندار ولري موږ ورسره ملګري کیږو او انځور یې راخلو غږونه دلته هم ګوره ګڼ شمېر ځوانان دي راټول شوي میلې او فکر کوم ډوډۍ خوړلې ده د دوی نظر هم راخلو او د دوی غږ به هم راواخلو دلته څنګ کې مو یو ورور ده ورور سلام ستړی مستې مبارک نوم دی له کوم ځای نه راغلی ډېر ښایسته بندار مو درلوده تر اوسه وعلیکم سلام اسماعیل مې نوم دی او د کندوز ولایت یم راغلی میلې ته د ملګرو سره او واقعیت ډېر ښه ځای دی ټول ته خوندلو او یو ښه ساتیری مو کړ ډېره مننه اسماعیل جانه میلې ته چې راځئ دا مصرف دلته هم چې پخ کړي و زرانج ګورو دیګي ګورو دا څنګه تاسو پخوئ څنګه یې جوړوئ چا نن اشپزي وکړه پیسې ټولوئ څه موضوع خو دا داسې کیدای شي په دغه اړه لږ وضاحت ورکوئ تر څو لیدونکي هغه کسان چې تاسو ویني هغوی هم پوه سي ملګري دي دوستان دي سره راټولیږو پیسې راټولوو یو هم داسې پیسهداره نه یو 100 روپۍ هم ټولې کړې تقریبا 500 روپۍ هم ټولې کړي دي د میلې لپاره او یو پکې اشپز وي بعد هغې لوبې کوو فوټبال کوو کرکټ کوو ساتیری کوو دوستانو سره او خوند ترې اخلو شین پخ کړي دا شین پخ کړی و او ورسره پلو هم پخ کړی و صحیح مهماني هم جوړه کړې او ښه صحیح مهماني هم جوړه کړې وه دوستان دي سره ساتیری کوو فضا څنګه ده ورور جانه خوندوره ده که نه ده تیر کلونه به دې سیمو ته فکر کوم ډېرې خلک نه راتله سه نام نه ده چون د چرا ده سکل څنګه نه دغه فضا خو ډېره امن ده او من خوشحال یو د اسلامي امارت نه چې راغلی دی خوندلو د فضا نه ښه مجلس هم جوړ دی هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان د شمال ختیځ زون د ولسونو عنعنوي لوبه کوراش یا غېږنیونه دلته په سلګونه مینوالې راټول شوي او پهلوانان یې په زړه پورې لوبه ترسره کوي تلویزیون لیدونکو زموږ ترڅنګ د کندوز ولایت د کوراش لوبې مسؤل او د دغه لوبې بنیانګذار وایم بنسټي ښودونکی محمد انورجي ولاړ ده له دې سره به هم د نننۍ لوبې په اړه مرکه ولرو تاسو هم اړتیا وکئ حاجي صاحب سلامونه جوړ په خیر د لوبې په اړه که لیدونکو ته ووایه څنګه ده نننۍ لوبه کوم ځای کې دې جوړه کړې د کوم ولایتو پهلوانان دې راوښتي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د ملي تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم دا د دشت ابدان د قندوز دشت ابدان دی چې دلته میلو ته 2 میاشتې 3 میاشتې خلک راځي او ډېر ښه د تفریح ځای دی دغه فرصت نه موږ هم استفاده کړې چې لله الحم امنیت دی آرامي ده وطن کې جنګ نشته تاسو وینئ چې په زرګونو خلک راغلي دي او ناستې زموږ دغه پهلوانۍ نه لیدنه کې موږ ډېر خوند اخلو شپه ورځ چې دې خلکو ته خدمت وکړو دې نه نورو ولایتونو نه بدخشان نه کابل نه موږ دلته میلمانه لرو مزار د هر ولایت نه راځي دا ډېره ښکلې دشته ده د جمعې ورځ بعد مانځه نه موږ دلته مراسم د پهلوانۍ شروع کړی تاسو وینئ چې ډېرې ښې پهلوانۍ مخکې وړي ډېره مننه حاجي صاحب تنها د کندوز پهلوانان دي نه پهلوانان خو د ولسوالیو دي د ولایت دي او سیلبین موږ ډېر میلمانه د نور ولایتونو نه لرو چې دلته د کیک بوکس مسابقه وه په سپینزر چمن کې تقریبا 28 ولایتونه موږ میلمانه لرو د کندوز تقریبا نن 3 ورځ ده چې میلمانه دوستان ټول دغلته راغلي دي ناستې د زموږ دغه فرهنګي لوبې عنعنوي لوبې چې په ځمکه باندې کېږي نن موږ په دشت ابدان کې تقاضا هم د امارت د مسؤلینو نه دغه ده چې دغه دشت ابدان کې یو پارکونه جوړ شي چمنونه جوړ شي دشت ابدان لکه د عقینې سیند چې شروع کړی د امارت اسلامي او
څومره زیره به ځمکې ته اوبه کېږي نو دغه هم د وخت د داود خان کې ورته بند و دروازې په ولسوالۍ د خان آباد کې جوړې شوي که هغه لکه د هغې پروژې غوندې دا دغه شي نو دغه دشت ابدان به هم ټول د اوبو نه لاندې شي او ډېر ښه زراعتي ځمکې به پکې جوړې شي. حاجي صاحب سلامونه ستړی مسئ مبارک نوم دی د کوم ځای اوسیدونکی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی فی الحال دنده مې د بغلان ولایت ترافیک عمومي مدیر یم. نوم دی حاجي صاحب؟ نوم یې قاری نذیر الله عابدي. ډیره مننه عابدي صاحب. نن د ابدان په دښته کې وینو نو الحمدلله کله چې ابدان دښته ته راغلم نو ډیر یو سرسبزه ډیر د یو خوند او د مزو ځای ده او ډیر خلک په افتخار سره خلک په د امنیت په لحاظ سره ډیر خوشحاله دي او هر سړی په دې خوشحاله دی چې یو د امن فضا کې په داسې محفل کې راټولیږي چې هغه د پهلواني محفل ده او دا محفل چې دا تقریبا د موږ د نیکونو له پیړو نه موږ ته پاتې ده نو اوس نن ځوانان په دغه محفل کې په ډېرې غټه کچه سره په دې کې اشتراک کوي او خوښي لمانځي نو دا د الله تعالی په موږ باندې او رحمت ده پیرزونه ده خصوصا د اسلام د چوکاټ د اسلامي نظام تر تحت اثر لاندې داسې محفل نه دایریږي چې هغه یو نظام اسلامي یعنی امارت اسلامي پر راتلو سره خلک ډېر خوشحاله دي او په داسې فضا کې لمانځي نو دا د موږ تاسو لپاره د شکر ځای ده. د الله تعالی شکر باید ادا کو او د الله تعالی په دې باندې نعمتونه ادا کو چې دغسې یو د شرع مطابق محفلونه جوړېږي هغو کې ټول عام مسلمانان ګډون کوي بدون د دې یو حراس ولري د الله تعالی په نسبت باندې ځان محفوظ وګڼي له دې نه استثنا دي او په دغسې محفلو کې اشتراک کوي نو دا د خوشحالۍ ځای ده موږ تاسو لپاره. وزي ورد خوشالي وزي ورد خوشالي ربخ الوطن ودان ربخ الوطن ودان دامو پیمان دامو پیمان د پهلوانۍ ګرمونکی وایم یا د پهلوانۍ جالب کوونکی کس دلته امیر محمد د کندوز ولایت اوسیدونکی ده او هر کله چې موږ کله پهلوانۍ ته راځو دا دلته شته او جارچی برخه کې کار کوي. امیر محمد جان سلام، میشه باز هم خودم معرفی کنی به بینندای تلویزیون و در رابطه با بازی امروز برام بگویی چقدر جالب است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب امیر محمد باشنده ولایت کندوز. الحمدلله مسابقات پهلوانی در ولایت کندوز در چمن خود دشت آبدان که بسیار یک پهلوانی خوبش، بسیار یک فضای امن، بسیار یک فضای آرام، بسیار یک فضای خوب برگزار شده که شما مشاهده میکنید که میلیون ها مردم کندوز امروز به تماشای مسابقات پهلوانی در اینجا آمده و پهلوانی را از نزدیک میبینن. ما از پهلوانی خوش هستیم. دامو پیمان دامو پیمان دامو پیمان. لکه څرنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده الحمدلله په کندوز ولایت کې د ډیر وخت نه ډیر ښه امنیت ده، هیڅ نه مشکلات منګه د جنایي په برخه کې هیڅ نه لرو. هغه هم دا وجه ده چې د موږ الحمدلله د ولایت سره د استخباراتو سره د سرحدي لیوا مجاهدینو سره د ټولو ارګانو سره موږ پوره هماهنګي لرو. نو دا دغه هماهنګي برکت ده چې الحمدلله په کندوز کې هیڅ نوع مشکل په هیڅ وخت کې موږ نه لرو. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و ځانګړی راپور چې د کندوز ولایت له ښېرازه دښتې ابدان نه درته چمتو او زما د هیواد د خپرونې په چوکاټ کې در وړاندې شو. تر بیا او بل ځانګړي راپور چې د کندوز ولایت له بل ښېراز او زرغونو سیمو نه تاسو ته چمتو کوو وړاندې کوي. تاسو په څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه، د خدای پامان.
بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان جوړ بکړو هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان د جنت په شان